کله چې الله پاک وغواړي نو انسان وجلم شي او چې کله وغواړي نو هغه بچ کولم شي. معمولی شان بانه ولا ګوري، معمولی غوندې بانه ولا په دې وجه ګوري چې هغه په معمولی غوندې بانه وجنیم او په معمولی غوندې بانه باندې هغه بچ کيم. څنګه چې تاسو ته په دې سایډ کې دا ویډیو ښکاري چې په دې سایډ کې دا کس پروت دی، د پاسه دا کومه نشان چې د ښکاري دا ګټه پرته ده، نو که چېرې دا کس دې هلک پسې نه وی راغلی او دی نه وی پاسولی نو دا ګټه د ده د پاسه راتله او دا انسان چې کم د دې د لاندې پروت دی دا به وفات شوی وی، مړ شوی به وی. نو خدای پاک نه غوښتله چې دا مړ شي، ولې د ده نیټه نه وه پوره، نو ځکه یې ولې دا بل کس بانه کو او دا کس یې پاسه و. په دې کې درته یو وړه غوندې واقعه بیانومه. یو پیره حضرت جبرائیل علیه السلام د خدای پاک دربار کې پیش شو، چې زه نور روحونه نه اخلم. خدای پاک ورته وفرمایل چې ولې ته روحونه نه اخلې، څه وجه ده چې زما اډر دی ته به هغه منې. نو هغه ورته وویل چې خدای پاکه زه چې د چا نه روح والم نو بیا د هغه کورواله او هغه ټول ما پسې خیرې کوي چې یاره جبرائیل علیه السلام داسې او جبرائیل علیه السلام داسې، نعوذ بالله هغه ټیم کې خلک به نه پوهېدل. نو خدای پاک ورته وویل چې هېڅ مسله نشته دی، زه به د دوی د مرګ داسې بانه جوړه کړم د دوی د مرګ چې ستا دا نوم به د چا په ذهن کې هم نه راځي، نه به څوک ته یادوي چې دا پلانکي دا روح واغېستو لاړو د انسان مړ شو. نو څه بانې وله جوړې کړلې، بانې وله بیمارۍ جوړې کړلې، قسمه قسم بیمارۍ دي چې بیماري نه وي نو غټه خبره څه ده، وایي هارټ اټیک ورته وشو. دا خو هر سړی یادوي چې هارټ اټیک درته وشو، ښه اکسیډنټ یې وله دغه کړو چې مختلف قسمه شیونه وله خدای پاک بانه کړل چې د هغې د وجې نه اوس څوک جبرائیل علیه السلام نه یادوي چې دا روح دې ده واغېستو. نو هر کس وایي یاره په اکسیډنټ کې مړ شو، څوک وایي تور جړوي، څوک وایي ایډز یو هارټ اټیک ورته وشو، څوک وایي کینسر یو، قسمه قسم بیماریانې یادېږي. دا په څه وجه دا وله خدای پاک صرف هغه بانه جوړه کړله. نو دغه رنګاسې مې دا ویډیو مخې له راله نو ویډیو مې پرې جوړه کړه. ګینې که مثال دا کس ویده پاتې شوی وی که نه، په ده به دا ګټه د پاسه راغلی وی، دا به د دې د وجې نه مړ وی، ځکه ډېره باري ګټه ده. نو دا به د دې نه خدای پاک دا نه وجو د ده نیټه نه وه پوره، نو خدای پاک دله بانه د بچ کېدو جوړه کړه. بانې څه شوله، دا خوا کې انسان چې کم را روان و دا یې وله بانه کړله. نو ګوره دا یو نیم کس چې دی دا ډېر غټ غټ دانګونه وایي پلانکی به مړ کړم، ډنګرې به مړ کړمه. والله که څوک هم څوک وجلی شي، دا معنی چې کله نه هغه رب وغواړي که نه نو انسان به مري، چې کله هغه وغواړي نو انسان د چا پلار هم نشي وجلی. نو د دې د وجې نه مې درته ویډیو جوړه کړله. که خوښ هم چې خپلو ملګرو سره یې شیر کوئ، او که په چینل او پیج باندې نوي وئ نو چینل فالو کوئ، سبسکرایب کوئ او پیج فالو کوئ. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د الله په امان.